په سعودي عرب کې یو هلک مړ شو چې څو ورځې پس یې مور په خوب کې ولیدلو چې د هغه څه ملګري راځي او د ده په قبر باندې مچازې کوي. نو مور یې ډېره زیاته خفه شوله. دغسې څو ورځې دغسې دا خوب مسلسل ولیدلو او د دغې هلک چې کوم نږدې ملګری و نو په هغه پسې لاړله او هغه ته یې وویل چې زما دې زوی به څه ګناه کوله چې اوس زما د زوی په قبر باندې داسې عذاب دی. ملګرو ډېره زیاته د عبرت ویډیو ده. دې هلک به چې کومه ګناه کوله نو هغه ګناه نن سبا ډېر زیات نوجوانان کوي. نو که دا ویډیو تاسو وایي نوجوانانو ته ورسوله نو په دې ویډیو کې ستاسو هم ډېر زیات ثواب به وشي ځکه که هغوی د دې ګناه نه واوري. زما پوره یقین دی چې هغوی د دې عذاب نه خبر شي نو هغوی به خامخا د دې ګناه نه 100% وړي چې چا په زړه کې لږ شان هم د الله نه ویروي. نو دا ویډیو خپلو دوستانو سره شریکه کړئ چې تاسو ته پته وي چې دا هم په دې ګناه کې مبتلا دی. راځئ ځو ویډیو طرف ته. کله چې مور د ملګري خوا ته لاړله نو ملګري ته یې وویل چې زما دې زوی به څه ګناه کول. نو ملګري ورته وویل چې ولې؟ نو د مور یې ورته څه نه ویل خو هغه ملګري ورته هم څه نه ویل چې ولې ته ما ته خبر وکړه. نو چې کله یې ورته مور خبر وکړله چې داسې قسمه زه په خوب کې ینم د هغه ملګري راځي په هغې کې ته هم شامل یې او دغسې هغه په خبر باندې مچازې کوي. نو ملګري سوچ وکړلو چې زما ملګري خو دا ګناه کول خو ځان یې غلی کړلو چې زه دې ته دا نشم ویلی. نو کله چې مور ته ډېر منتونه ورته وکړله خو هغه ورته ونه ویل. مور لاړله او کله چې بیا په سبا باندې خوب ولیدلو بیا یې دغه خوب ولیدلو بیا یې دغه خوب ولیدلو نو بیا یې مور ډېر زیاته خفه وه. بیا لاړله او د هلک چې کوم ملګری و ده ته په ژړا شوله چې زما دې زوی به څه ګناه کول ته ما ته ووایه. سوالۍ منتۍ یې ورته وکړلې. نو دا ملګری مجبوره شولو او د ښځې ته یې وویله چې ستا زوی به دا ګناه کوله. ستا زوی چې کوم دی نو دا فیسبوک پیجونه یعنې ګروپونه یې جوړ کړي وو په وټساپ کې ګروپونه جوړ کړي وو او دا به په هاش ویډیوګانې راغېستلې وو هغې کې به یې سینډ کولې او دا ایډمین وو یعنې په ګروپونو کې په زرګاو باندې خلک وو او دغسې ده به ورته ویډیوګانې لېږلې. نو ویډیوګانې به ډېرو خلکو کتلې لایک به ډېر راتلله ویورز به راتلله. نو ده به دا ګناه کوله چې ده به په هاش ویډیوګانې راغېستلې او په وټساپ کې به یې لېږلې په ګروپونو کې او په فیسبوک کې یوټیوب کې داسې ډېر قسمه نور سوشل میډیا پلیټفارم. ملګري ورته دا هم وویل چې کله دا وفات شو نو زما څه ډېر غم و چې ده ته اوس خامخا د دې نه عذاب ورسي. نو زه ډېر زیات وګرځېدم ما ویل چې د ده اکاونټ ختم شي خو هغه اکاونټ باندې پاسورډ وي نو هغه ختم نه شوله. نو زه بیا ډېر زیات خفه وم. نو مور یې چې کله د دې نه خبره شوله نو ډېره زیاته خفه شوله او لاړله. نو ملګرو دې کې زموږ دپاره یو غټ عبرت پروت دی. که نن سبا موږ وګورو نو ډېر زیات نوجوانان چې هغوی هم داسې قسمه کار کوي داسې قسمه ګروپونه جوړ کړي وټساپ کې چې دغسې هغې کې دا ګنده ویډیوګانې یو بل ته لیږي په ګروپونو کې لیږي. یا د دې څومره ګناه ده تاسو دا ولیدله. د دې کې که دا ویډیو هغه نوجوانان ګوري کوم نوجوانان چې دا کار کوي نو زه وایم چې 100% به د دې ویډیو نه هغوی عبرت اخلي او هغوی به دا کار پرېږدي. که په چا کې لږ سان شعور هم وي او په چا کې شعور نه وي د الله نه یېرېږي د عذاب نه یېرېږي نو هغوی به بیا هم دا کار کوي. نو دا ویډیو تاسو دومره شیر کړئ چې ټول مسلمانانو ته ورسي. څوک چې هم داسې ګنده ویډیوګانې ګوري یا د نورو ملګرو سره شیر کوي یا په سوشل میډیا باندې کوم ټیک ټاک سونګ پښتو سونګ چې کوم وي نو دا شیر کوي نو په دې کې هم ډېره زیاته ګناه ده. نو دا پلیز مه شیر کوئ. نو دا ویډیو تاسو ډېره شیر کړئ چې ټول مسلمانانو ته ورسي او د دې نه عبرت واخلي. ډېره زیاته مننه د ویډیو کتلو. ویډیو خپلو دوستانو سره هم شیر کړئ. سعید جان افیشل یوټیوب چینل او فیسبوک پیج د سره هم فالو کړئ. ډېره مننه. والسلام.